عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسان چې د مسکین خدمت کوي او د کونډې خدمت کوي د دې دومره ثواب دی لکه څنګه ثواب چې مجاهد فی سبیل الله تا ورکول شي او لکه څنګه ثواب چې تهجد گزار انسان ته ورکول شي چې هغه بالکل د تهجد نه سستیږي نه او هغه روزدار چې روزه بالکل نه ماتي. نو دې حدیث کې دو اسباب ذکر شو چې داغي په وجه انسان د مجاهد تهجد گزار او روزدار ثواب ته ورسیږي. یو د هغې نه د یتیم د مسکین خدمت کول او دویم د کونډې خدمت کول او د هغوی په حاجت کې منډه وهل.